ورو سوال کړی دی یو کس دا خبره کوله چې حدیث کې داسې راغلی دي چې څوک حجر اسود ښکل کي نو دی به جنت ته بې حسابه ځي چې دا حدیث صحیح دی او که نه. جواب یو خو زه بار بار ویم چې زما داسې وروڼه او خویندې خوښي چې هغوی د چا نه حدیث واوري به یې د علماو نه تپوس کوي. طریقه دا ده عوامو ته خو څوک دا وایي چې حدیث کې راغلي دي حواله ورسره ذکر نه کوي او که حواله ورته ذکر هم کړي دی د حوالې نه څه خبر دی. اوس تاسو ته یو کس ووایي صحیح بخاري کې داسې راغلي دي نو تاسو وایي صحیح بخاري ټول کتلی یاد دی تاسو ته به بهر سړي سره جګړه کوي چې صحیح بخاري کې دي او هغه یې نه. نو ډېر احتیاط کوئ ډېر احتیاط ځکه دا علم ډېر لوی برکت دی ډېر لوی رحم د الله دی. یعنې زه هم د عوامو ته که دې په خوږ اواز کې یو ایت وي که نه خوږ اواز کې ورته د عربۍ یو خبره وکړه که نه دوی به ماشاءالله دومره خوږ اواز یې وکړو تلاوت یې وکړو خو څه بل شان تلاوت یې وکړو دې خبر هم نه دی چې هغه قرآن نه دی ویلی هغه د عربۍ یو خبره کوله دا جهالت. نو یو طرف ته دې جهالت ته وګوره بل طرف ته دې علم ته وګوره چې کومه خبره راشي مخې له تا ته پته چې آیا دا الله کړې ده او که نه آیا دا پیغمبر کړې ده او که نه نو دې رڼا ته وګوره او دې تیارې ته وګوره څومره فرق دی. دا قسمه حدیث څه ووایم یاره د حدیثونو په مشهورو کتابونو کې خو ما نه دی لیدلی نه په ضعیف سند داسې چا ذکر کړی چې یاره ضعیف روایتونه به یې بعضو علماو کتابونه لیکلي نو دا بې سنده روایت دی بې اصله دی بې سنده نه بې اصله. ها دوه حدیثونه راغلي دي حجر اسود باره کې صحیح حدیثونه. یو امام ترمیزي راوړی عبدالله بن عباس وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې قیامت په ورځ به د حجر اسود جبی خبرې به کوي یشهد علی من استلمه بحق ګوی به کوي د هر هغه چا دپاره چې چا ښکل کړی یا په لاس راښکوتی دا فضیلت صحیح حدیث کې ثابت دی. دویم امام ترمیزي دا حدیث راوړی دا امام ترمیزي راوړی چې عبدالله بن عمر یو پیر ډېر کوشش کو چې دا حجر اسود ښکل کړي او بیا دا رکن یماني باندې لاس راکاږي. رکن یماني پېژنې که نه کم ګوټ دی حجر اسود نه مخکې چې کم ګوټ راځي او ډېر کوشش یې کو. خلکو ورته وویې یا ابا عبدالرحمن انک تزاحم علی الرکنین ابو عبدالرحمن ته ډېر کوشش کوي چې په دې دوو ګوټونو باندې لاس راکاږي. نو هغه ورته وی که زه دا کار کوم نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره اورېدلی ګوره د هغوی هر کار دلیل په رڼا کې دی. ما دا اورېدلی د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې ان مسحهما کفارة للخطایا په دې دوو ګوټونو باندې لاس راښکوده دې سره الله ګناهونه ریجوي. دا صحیح حدیث دی شیخ البانی هم صحیح کړی امام ترمیزي راوړی. نو څو فضیلتونه شو دوه کم نه ګواهي به کوي ګواهي به د چا باره کې ورکوي چې چا ښکل کړی چا پې لاس راښکودی. دویمه ګناهونه ورسره ریجي سره د رکن یماني د مسح کولو د هغې هم دا فضیلت شو.